ډاکټر صاحب اوس دلته کې یو بله مسله کوم چې موږ سره دلته کې ریټایرډ آرمي افیسر راشي یا وکیلان ریټایر شي نه هغه زیاتره موږ وینو چې په الیکشن کې ودرېږي یا ځان له پارټي جوړه کړي پکې څوک چې کوم موږ سره صحیح انټلیکچوال خلک دی پروفیسران شو ډاکټران شو هغه خلک دې طرف ته راځي نه او که نه څوک یې پرېږدي نه دا ولې دا سوال ډېر اهم دی او دا زمونږ د قوم منټلیټي ریفلیکټ کوي چې مونږ د ډنډې خلک یو او د تانې تحصیل خلک یو او که نه مونږ د تعلیم خلک یو مونږ د معاشري خلک یو مونږ د سرویسز خلک یو که چېرې ستا عوام دا غواړي چې زما په چم زما په کلي زما په علاقه کې دی د تعلیم قدر وشي امن دی راشي انصاف دی راشي نو هغه بیا داسې خلکو له ووټ ورکوي چې هغې دقه خبرې یقیني کولی شي سیول سرویسز یقیني کولی شي هیلث سرویسز یقیني کولی شي ایجوکیشن پرووایډ کولی شي خو که ستا د معاشرې ترجیحات دی چې د تاڼې نه غل راوستی شي په بدماشۍ باندې خلک غلې کولی شي د هغې حقونه غصب کولی شي نو ته به هغه سړی سپورټ کوي چې تا سره په دغه کې مرسته کوي نو دا د معاشري منټلیټي ریفلیکټ کوي او دلته لکه ډېره اهمه خبره ده زمونږ اکثر امیدواران چې دي هغې ته چې تاسو ووایئ چې یاره تاسو ولې انفرادي توګه باندې خلک اوبلایج کوئ او معاشرتي کارونه نه کوئ لکه ته اوس یو ممبر ته یا یو منسټر ته ووایه چې یاره زما د علاقې دا مسله ده هغه به درته وایي مړه خپل کار راته ووایه د علاقې او د معاشرې خبرې پرېږده ځکه چې هغه په تا باندې بیا دعوه لري مغربیان چې دي هغې ذاتي کارونو باندې ووټ نه ورکوي هغې په اجتماعي کارونو باندې ووټ ورکوي ځکه چې د هغې کې د اونرشپ احساس دی چې دا ملک زمون دی زما او تا کې دا احساس نشته مونږ وایو دا ملک د زورور دی نو که زمونږ دا عقیده چې دا ملک د زورور دی او زما او ستا اختیار پکې نی نو خود به خود به بیا تاله داسې ممبران مخې ته راوستی شي امیدواران چې هغې کې دغه خصوصیات دي او که ستا دا یقین وشو چې دا ملک زما دی دی چې خرابېږي نو زه خرابېږم دی کې به تعلیم پکاري دی کې به امن پکاري دی کې به ترقي پکاري نو ته به بیا د هغې جوګه خلک ګوري نو د پارټو مشران به هم هغې له ټکټونه ورکوي او قام به هم هغې له ووټونه ورکوي دلته یو ډېر امپورټنټ خبره ده دا وینسټن چرچل چې و هغه چې دویم جنګ عظیم شروع کوو نو هغه خپل قاضي راوغوښتو جج راوغوښتو د برطانیې چې ټولو نه غټ جج و ورته یې ویي چې په دې وطن کې انصاف کېږي هغه ورته ویي او چې انصاف کېږي نو هغه ورته ویي ورځئ په جنګ دا به ګټئ نو په دې خبره باندې زه نه پوهېدم چې د انصاف او د جنګ څه تعلق دی د انصاف او د جنګ د ټولو نه کلکه رشته دا ده چې کوم قوم ته په خپل وطن کې انصاف میلاویږي نو هغه په هغه وطن سر ورکوي هغه ازادي بچ کوي هغه ازادي ساتي او په هغې وطن باندې سر قرباني خو چې چاته انصاف نه میلاویږي نو هغې د دشمن ملګري کېږي چې کیدی شي د دې دشمن اختیار راشي او ماله انصاف راکړي نو د انصاف د قومونو د ترقۍ لپاره دومره ضروري دی نو که چېرې مونږ د انصاف په بنیاد باندې خلک رامخکې کړل او په خپله هم انصاف وکړو او په خلکو باندې هم انصاف وکړو لکه په مغربي دنیا کې خلک وایي ډېره ایمانداري ده دیانتداري ده او زمون په وطن کې نشته نو هغه دیانتداري د دې وجې نه ده چې هغې روحاني طور ایماندار خلک دی هغه دیانتداري د دې وجې ده چې ته په هغه باور وکړې نو هلته ته انویسټمنټ کوې ته د پیو ګیلن لتلې چې دکان کې والې خو ته د 100 پونډو نوره سودا مو ته د 100 ډالرو نوره سودا مو کې ځکه چې ستا یقین دی چې یو دا سودا صحیح ده بله که خوښه مې نه شوه چې واپس یې راوړم نو دی یې بې تپوسه اخلي که نه نو هغه باور چې په مارکیټ ستا پیدا شو نو په دغه بنیاد باندې هغې ښه دي دیانتدار دي په دې نه دي چې هغې لکه روحاني طور پاک دي یا دا دي خو هغې مارکیټ په دغې ګټلې دی په 1995 کې 95 کال کې په امریکا کې د $20 بلین شاپلفټینګ شوی شاپلفټینګ دې ته وایي چې ته دکان ته لاړې او ځان سره سودا دې کوله او سره ځان سره راپټ کړو
سنځان سره راپټ کړو نو د 20 بلین لکه نه دی نو هغه چې کوم د بزنس هغه مشرو نو هغه ته ویلی شو چیرې دا تاسو منې کولای نه شئ هغه ورته زموږ خو سی سی ټي وي کیمرې لګېدلې دي موږ د ټول ښکاري چې څوک څه کوي وی بیا ولې نه منې کوئ هغه ورته وی دغه کسټمر چې کوم دی دا ګاهک دا موږ افینډ کوو نه ځکه چې د جیب کې څه پټ کړي دي او موږ ته هغه والو نو دی به ملامت شي او بیا به زموږ دکان ته نه راځي نو هغه ورته وی دا خو غل دی ستاسو نه غلا کوي هغه ورته وی غل دی خو موږ 80 بلین د دې نه ګټو که 60 بلین د پټ کړو خبره نه ده 80 بلین د موږ ګټو خو یې کوم تلاشي شروع کړی او خلک ملامت کول شروع کو نو 80 بلین او پتندرول 50 بلین به موږ نه ګټو نو دا باور چې دی قومي باور دا چې تر څو پورې تا نی پیدا کړی نو ستا اقتصاد په مخ کې نه ځي کته دوايي بوګس جوړه کستا فود آیټم بوګسي نو چې ته ایکسپورټ نشي کولی نو ته فارن ایکسچینج په څه ګټې او ایکسپورټ په ته الګ کولی شي چې ته باور د خلکو پیدا کې په خپل پروډکټ باندې په خپل واده باندې په خپل خبره باندې نو دا زموږ د لیډرشپ لپاره او د عوامو لپاره یو پیغام دی چې د دیانتداري او ایمانداري صرف دینی تقاضا نه ده دنیاوي تقاضا هم ده چې ته په ترقی کولی شي نو کوم کې دا خصوصیات رالو نو مونږ به په دواړه جهان کامیاب یو او کدارا کې نه نو په دواړه جهان غرق یو نو پکار دا ده چې د دې الیکشنو په صحیح هغه مغز باندې مونږ ځان پوکو چې د دې زمونږ د ووټ دا ردی بیلټ پیپر چې مونږ تخکاری د دې اهمیت څومره دی ملګرو د ډاکټر صاحب تفصیلی بحث نه به تاسو په دې خبره پوه شوي چې ووټ په مونږ چاله ورکو چاله به نه ورکو یا به دا مونږ کم خصوصیات ګورو او کم به نه ګورو لنډه خبره دغه راووتله چې اجتماعي سوچ فکر د کم سړي نه هغه له به مونږ ووټ ورکو مونږ له راکړي اجازت والسلام